سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. په کندهار هوایي ډګر کې د یو پوځي چورلکې د رالوېدو له امله 15 کسان ټپیان شول. د 270 په نوم دغې چورلکې د روزنې او تمریناتو لپاره پرواز کاوه. د کندهار د 215 متل قلو اردو مرستیال ویاند وایي دغه چورلکه تېره شپه نږدې 10 بجې له پرواز وروسته د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلې ده. محمد عمر داودزی په سیمه ییزو چارو کې د سولې اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. ولسمشر په همدې اړه په یو فرمان کې ویلي ښاغلی داودزی د ملي امنیت شورا په ناستو کې هم ګډون کولی شي. له دې سره سم محمد عمر داودزی د ولسمشر په یو بل حکم سره د سولې عالي شورا د دارالانشا د مشر په توګه هم غوره شوی دی. ولسمشر غني تیر ماښام د سولې له مرکچي پلاوي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې ولسمشر غني د افغان دولت د اساسي کرښو لارښود او د سولې د خبرو څرنګوالی تشریح کړ. د نوموړي په وینا دغه لارښود د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره تر 8 میاشتني لیدنو او مشورو وروسته جوړ شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې د دغه لارښود په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ویل ده چې افغان حکومت څه موده مخکې له طالبانو سره د خبرو په موخه یو 12 کسیز حکومتي پلاوی د عبدالسلام رحیمي په مشرۍ ټاکلی و. په هیواد کې د کډوالو او بېځایه شویو کورنیو ته د رسېدنې په موخه د 5 وزارتونو ترمنځ د همکاریو 4 هوکړه لیکونه تېر ورځ په سپېدار ماڼۍ کې لاسلیک شول. د دغو هوکړو له مخې چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو پوهنې، کار او ټولنیز چارو، عامې روغتیا او ښار جوړونې او اراضي وزارتونو ترمنځ لاسلیک شوي یاد وزارتونه به له بیرته راستنېدونکو او بېځایه شویو کورنیو سره همکاري او مرستې وکړي. د ملي والي حکومت اجرایي رئیس په دې مراسمو کې وویل یاد وزارتونه د دغو هوکړو عملي کول په خپل لومړیتوب کې راولي. د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله 3 طالبان ووژل شول او 15 نور یې ټپیان دي. د بادغیس ولایت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه نښته تېره شپه نږدې 10 بجې هغه مهال پیل شوه چې یو شمېر طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې 2 سیمه ییزو پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نور یې ټپیان دي. او یوه ملا امام د غور په مرکز کې خپله میرمن ووژله. د غور د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر سید ضیا حسیني وایي دغه پیښه تېره ورځ د فیروزکوه ښار په ګرمابک سیمه کې د نامعلوم لامل له مخې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا یاد ملا امام له پیښې وروسته تښتېدلی خو په اړه یې د پولیسو پلټنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.